چیرې کو ابو سلمه چېرته وفات شو که نه نو زه به په ده باندې داسې جړا کوم چې تاریخ په یاد ساتي. نو ام سلمه رضی الله تعالی عنها دا د نبی علیه الصلاة والسلام بیبي ده او د قریشو د خاندان نه ده. د دې اول خاوند چې هغه ابو سلمه رضی الله تعالی عنه و. هغه په غزوه بدر کې هم شریک شوی دی او په غزوه احد کې هم شریک شوی دی د نبی علیه الصلاة والسلام سره. او دا په ابتدایي مسلمانانو کې دواړه ښځه او خاوند. کله چې نبی علیه الصلاة والسلام د حبشې د هجرت حکم وکړو نو دې ښځې او خاوند دواړو پکې هجرت کړی و. خو په غزوه احد کې د دې د خاوند لاس زخمی شو د ابو سلمه رضی الله تعالی عنه. تقریبا بیا یو میاشت علاج وکړو نو هغه لاس یې جوړ شو. خو د هغې نه وروسته دی بیا بلې یو غزا ته لاړو او چې کله د هغې نه واپس راغی نو هغه زخم بیا تازه شو او هغه زخم بیا دې حالت ته ورسېدو چې و بیا د هغې زخم نه وفات هم شو. او د دې ښځې او خاوند د ابو سلمه او د ام سلمه رضی الله تعالی مینه چې وه دا ډېره مشهوره وه. دوی دواړه په یو بل باندې ډېر زیات مینو ډېر زیات انتهایي مینه یې د یو بل سره کوله. یو ځل ابو سلمه رضی الله تعالی کور ته راغی. دې ته وویل وی ام سلمه ما د نبی علیه الصلاة والسلام نه یو حدیث واورېدو. وی څه دې ته واورېدل؟ وی نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې په چا باندې مصیبت او غم راغی او هغه دا وی چې انا لله و انا الیه راجعون او د هغې نه وروستو دا الفاظ وي الله مال زما په دې مصیبت کې اجر راکړه او ماله د دې نه غوره راکړه چې دا څه دې رانه واغېستل. الله د دې نه ماله څه راکړه؟ غوره راکړه. وی ام سلمه ما د نبی السلام نه دا حدیث واورېد چې چا د مصیبت په وخت کې دا دعا وویله الله تبارک وتعالی وله د هغې څیز نه غوره ورکوي کوم چې ترې اخیستی وي. الله وله د هغې نه غوره ورکوي چې کوم یې ترې نه اخیستی وي. وی ما دا دعا یاده کړه. وی بهرحال دی چې ناجوړه شو بیمار شو نو ما په دې زړه کې دا ویلي که نه چیرې کو ابو سلمه چېرته وفات شو که نه نو زه به په ده باندې داسې جړا کوم چې تاریخ په یاد ساتي. په ده به داسې جړا کوم داسې جړا چې دنیا به یاد ساتي چې ام سلمه په خپل خاوند پسې څنګه جړا کړې ده. داسې جړا به زه په ده پسې کوم ځکه ډېر زیات مینو په یو بل باندې. خو چې کله ابو سلمه رضی الله تعالی وفات شو که نه وی ما دا دعا وویله چې انا لله و انا الیه راجعون. وی دا دعا مې وویلله وی ما وی چې الله ماله د ده نه غوره راکړه. وی د نبي علیه الصلاة والسلام حدیث هم ووي خو په زړه کې مې دا خبره راتله چې یاره د ابو سلمه نه به غوره ماته چېرته میلو شي. دا خو داسې خاوند او داسې مینه ماته راکړې وه چې د ده نه به غوره ماته چېرته میلاویږي. خو یا حدیث مبارک باندې مې عمل وکړو هغې مې عمل وکړو. بهرحال وی زما عدت چې تیر شو په ما پسې نبي علیه الصلاة والسلام پیغام د نکاح راولېږو چې ام سلمه ما سره نکاح وکړه. وی ما ته چې نبی علیه السلام پیغام د نکاح راولېږو وی ما ورته عذر بیان کړو نبي علیه الصلاة والسلام ته چې زه تا سره نکاح نشم کولی. ما ته 3 عذر دي 3 خبرې دي ځکه هغه وجه تا سره نکاح نشم کولی. کمې ما ورته وی چې یو خو د الله پاک پیغمبر زما عمر زیات دی عمر مې زیات دی نو په دې عمر کې به زه نکاح څه وکړمه. وی دویم ورته دا وی چې زه عیالدار یم زما واړه یتیمان بچي دي نو زه خو چې تا سره نکاح کوم نو د دې بچو سره به کومه. او دریم مې ورته دا خبره وکړه چې ما کې لږ غیرت زیات دی زه غیوره یم لږ ډېره غیرت لا پکې لږ ډېر دی نو کیدای شي په بیا رانه ته خفه شي زه یو خبره بد وګڼم او ته رانه خفه شي په هغې باندې نو د الله پاک پیغمبره تا خفه کول نه غواړم ځکه بعض زما طبیعت نازک دی غیرت را پکې لږ زر راځي نو په هغې به رانه ته خفه شي. نبی علیه الصلاة والسلام راله جواب راکړو چې ام سلمه که د عمر خبره شي نو زما عمر ستا نه زیات دی زما عمر ستا نه زیات دی خیر دی که د عمر خبره شي. دویمه خبره چې ستا واړه بچي دي یتیمان بچي دي نو ستا دا بچي اول د الله دی او بیا د الله د رسول دی د دې فارنه به الله کوي او د الله د رسول به د الله رسول به کوي. او باقی دا خبره چې ته وایې زما طبیعت کې لږ غیرت غالب دی نو خبره باندې لږ غیرت راځي را پکې بیا جواب کومه نو د الله نه به دعا کوم چې الله درنه دا خوی ختم کړي الله درنه دا خوی څه کړي ختم کړي. وی نبی علیه الصلاة والسلام راله دعا وکړه وی اکه شانتې وشو بیا ما کې چېرته داسې د جواب ماده نه ده راغلې چې ما نبی علیه السلام ته چېرته جواب ورکړی بیا ما کې داسې خبره چېرته نه ده راغلې چې زه نبی علیه الصلاة والسلام ته په یو خبره باندې نیغه ودرېدلې ما داسې ما کې بیا چېرته نه ده راغلې. وی بهرحال د نبی علیه الصلاة والسلام سره مې نکاح وشوه. نبی علیه الصلاة والسلام ورله ډېر مختصر څیزونه ورکړو. یوه ورله بستره ورکړه چې د مالوچو په ځای پکې د کجورو دا پاڼې وي دا ورله نبی علیه الصلاة والسلام ورکړه. او دویم ورله نبی علیه السلام یو پیاله ورکړه یو ورله میچن ورکړه یو شی ورله بل ورکړو
دا ورله نبی رسول الله د واده سامان وکړو دغه ورله ورکړلو د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره نکاح شو. خو دا ډېره وخیاره ښځه وه، ډېره وخیاره ښځه وه. کله په د حدیبي په موقع باندې چې کله نبی علیه الصلاۃ والسلام د عمرې نه بند شو، کافرو بند کړو، نبی علیه السلام صلح وکړه. هغه صلح حدیبیه مشهوره ده، په هغې کې ټولې هغه خبرې ولیکل شوې څه چې کافر غوښتلې اکه وشولې، هغه ولیکل شو چې هغوی څه وي هغه ولیکل شو. یعنې د کافرو په رضا باندې د هغوی په ډیمانډ باندې دغه روغه وشوله صلح حدیبیه. په هغې باندې مسلمانان ډېر زیات خفه وو. بهرحال د کافرو په ډیمانډ باندې د کافرو پر خوښۍ باندې دغه صلح لیکلی شوی وه. بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام خو دوی خو ځان سره هغه دغه راوستې وي قربانۍ که نه را روانې کړې وي. نبی علیه السلام صحابه کرامو ته وفرمیل وی خپلې قربانۍ حلالې کړئ او سرونه وخورئ چې دې ځای نه واپس کېږو. صحابه کرامو دومره غمجنو چې نه یې سرونه خریل او نه یې قربانۍ حلالولې. نبی علیه السلام ډېر خفه شو چې زه صحابهو ته وایم چې قربانۍ حلالې کړئ او هغې غلي دي. نبی علیه السلام ډېر غمجن شو چې دا څه وشو. صحابه کرامو داسې نه چې انکار یې کو، خو د هغې په زړه کې یوه ارزو وه چې کیدای شي نبي علیه السلام د دې صلح نه واپس شي. دا نه چې انکار یې کو، خو دا تمه یې وه چې کیدای شي نبي علیه السلام فرمایي چې زه چې ورځو پنځه له خپله عمره کوو چې هر څه کېږي. نو ځکه یې نه سرونه خریل او نه یې قربانۍ حلالولې. په زړه کې دا تمه وه چې کیدای شي موږ عمرې له لاړ شو. نبي علیه السلام خیمې ته راغی، داسې په دې مخ باندې د غم اثار او د خفګان اثرات پې وو. ام سلمه رضی الله تعالی عنها فرمایي د الله پاک پیغمبر ولې غمجن یې؟ وی ام سلمه زه صحابه کرامو ته وایم چې سرونه وخورئ قربانۍ حلالې کړئ، هغوی خبره باندې عمل نه کوي، خاموشه دي ټول. ام سلمه رضی الله عنها ته فرمایل وی د الله پاک پیغمبره د هغې اوس هم امید شته چې موږ عمرې له لاړ شو، خو یو کار وکړه، وی لومبۍ خپله قرباني په خپله حلاله کړه او خپل سر وخورئ چې د دوی دا تمه ختمه شي. نبي علیه السلام ورته وفرمیل ام سلمه دا خو دې ډېره ښکلې مشوره راکړه. نبی علیه السلام خپله قرباني حلاله کړه په خپل سر وخورئ. چې صحابه کرامو ولیدل چې نبی علیه السلام سر وخورئ قرباني حلاله کړه، تمام صحابه کرامو خپلې قربانۍ حلالې کړه، سرونه یې وخورئ. ځکه چې تمه خو ختمه شو که نه. نو ډېره وخیاره ښځه وه. نو د ښځې په مشوره به کله کله عمل کوي. ښه دا نه چې ښځې هره خبره غلطه وي، هره خبره غلطه نه وي، کله کله سمه مشوره هم درکوي. وخیاره ښځې خو سړي له پکار دی چې ما دا ښځه د کمې قبیلې ده، ټیک ده که نه. بعضې خو داسې چې هغه چې خبره را پرېږدي نو ورانه خبره به نو هغه بیا منل نه دي پکاره، درته لوی مصیبت جوړوي. صحیح شو. نو چې وخیاره ښځه دی، دا دکار ښځه دی، نو کله کله د هغې سره مشوره په کار کې کوه. تکلیف در باندې راغی، مصیبت در باندې راغی، وخیاره ښځه چې که نه دا د خاوند د مخ د اثراتو نه پوهېږي چې زما په خاوند باندې څه مسله شته دی. هغه چې د خاوند د مخ ته وګوري هغې ته پته لګي زما خاوند ته څه مصیبت راغلی، څه خاوند ته مې مشکل راغلی، تپوس دې کوي څه مسله ده تا ته. نو خاوند هم پکار دی چې دا خبره بیا د ښځې سره شریکه کړي، چېرې ما ته دا خبره ده او دا مسله ده څه وکړمه. نو د ښځې له پکار دی چې یوه بهتره مشوره وله ورکړي، غوره مشوره ورله ورکړي. نو خاوند له پکار دی چې ښځه وخیاره ده چې د هغې په خبره باندې کله کله څه کوي، عمل کوي. ټیک شو. نو بهرحال ام سلمه رضی الله تعالی دا ډېره وخیاره بیبي وه، ډېره وخیاره زنانه وه. دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام بله بیبي وه ام سلمه رضی الله تعالی